عندكم كونيك بلا غير لا سكن لا لكن لا والله كنا وركيتوا شو بدنا لا ده صراحه شيرين ما تم شاعر فيه خیر سے اجا جان صاحب قربان کا موضوع تراسو د سر غیرت سرچینی د غیرت کسی پښتو مین سړای د دې هلت شي كلام كتاب شير ولا واقع ما صفات روان شيرني كمان لا تو دې غاي وا ما صفاتونه کو كلام كتاب شير ولا په پته ولا سړی د سپیس صفات به کوم علاقه تاسو صفات وکاو ما د پرونشي باندې ما ترا وله دا چې دراوړو پورته ساچا دراوړو ولا کنه د لایف دا ځکه نه دی غیم دی ولا ما دا مشهور والله اور بل خدا اور به وباسي ورته بوکسه ده هو كان دي پرونی على كان دي كشك دماغ دي سمي دي لره فعاله دا کې مې دا چیرته ستا نه دی مې د لري نه کوار لري نه کوناټي لري غلط کې اي تعال كان سر سكر تكون عتين الله ده سړه دا خبره ډیره مکوا سم درته خرابېږي د دومره وسیله نه لرم غير جدي پرو مې موبایل ما څه زه به دغه کار ونه کوم چې موبایل ولم دا څنګه لا غده ورکا تا راځي د ما د بهادرۍ کیسې د سیستمات کیسې ته نه دی اورېدل تاسو راځي هر وخت ته لایف ته نه شم د ځان صفت کړي د ملګری صفت نه کوي د ما صفت نه کوي د بل صفت نه کوي شو عندي واوري د سخت لو بیا بیګه ته بخسي خدا ورته دی بخار کې او پښور کې سخت پنځي ولا لکه لوبیا دغه شکاري غټول عمر د لوبیا خوړلې ولا ډیر وخت منه د خپل خرڅ د دې بخار کې بخار کې یو جوش ور سخت پنځي قربان لا الخمار زه په خطر د براسو خیر سه مننه جان قربان مینا مننه همداسې د موږ سره د سنا صاحب خور په شمول عزت جان دور ملما د ملنګ صاحب موږ سره ملما د ملنګ صاحب سره خراغلاست یو قربان ملنګ صاحب ته کولای شي خبرې وکړي موږ سره سنا صاحب خور چې مشهوره په لال خمار ده موږ سره په خبرونه کې ملما ده څه پښتنه لري پاچا صاحب وعلیکم السلام لیک بل جنس کنه سره شلپ شوب د لوبیا شلپ شوب د چی زو ګت ترکی ورسله د سره څه ده سا رکسا بدا خلا باندې بدا سترګې مارا بس ما باندې سترګې مارا بس ما لکه کوسې دي سترګې دي لا ودا سره وقت زدت بچنه میگه په اقبال پلازا کې ولاړ بچی سره سره غږیږي کومه ولا ټول لاس درمنډم خانه مزانه باندې غته نو دا سره لاس مرا منډه ټول رانه نه وسه ولا درنه زول دا تاسو خو خو کنه غول درکې وخرم بیا غره ته سره قربان الخمار سے ځینې پښتنه ما ته ډیر وګور جواب نه راکړی و دې پښتنو سره مینه پیدا شوی بيخي یو ورځ دې خبر پوي نه کړم او چا ویل چې پښتنو سره مینه پیدا شو ته کوم د پالګری کوم انجینری کوم تاجر دلایم چې پښتنو سره مینه پیدا شوی ده خو خبر دې خلنه دروځي غول دي ته دا هله چادر کړی ته دا کومنټري چادر کړی ستراجي لال خمار قربان لال خمار چې پښتنو سره د څنګه مینه پیدا شو نکسه کس شعر ما کوي څه کنه تا غو نه ځوانان به ولا کوم مجلس کې پرې خودل تا غو نه مجلس وکم شو ته تا غو نه ځوانان خبر ته غوږ نه سره خبر ته غوږ نه سره لاس کته کا لاس کته کا خلک د ګوت دراچما لاس کته کا کومه خلک کته کلاس په دواړو کې کته کلاس کته کلاس عجزه عجز موایا په مینا مین په غیرت مین په شهامت مین په میړانه مین میداني ځوان باتور ځوان ننګیالي ځوان په موټرو مین په دیوالو مین په بالښتو مین په کاغذ تشناب مین ځوان وایا د کلیسا چوکیدار خیر سي جان صاحب قربان څه احساس کوي چې په پردي وطن کې ژوند کې د مسافرۍ څنګه ژوند تیریږي قربان سپیس ژوند د غزغي نو بیا غول کړی چې سپیس ژوند نو بیا غول سره چې پروت خو ځلار وطن ته لا 10 سنه و درېګا
ښه برق لګېږي، ښه بخاري شته، ښه حمام شته، ښې ښایسته توشکې شته، ښې کاله په خدای په ذات مې د قسم هغه دغه 500 یورو مې اخیستی ده، 500 یورو ده، 510 یورو مې پور کړي، ډېر غټ ده. که به چا لا اوسه چلان کړی بیخي به سړی مې څلورمه میاشتې پوره کېږي او نوی جدید درښیم والله بالله خو ماره ډېر غټ ده ورته وګوره دا قسم ده له اوسه پلاستیک په لګېدلی ده والله که مې ترې ایسته کړی مې منې که نه منې قسم که مې له اوسه چلان کړی مې خونه ښه زندګي ده ښه برق راته لګېږي انټرنېټ شته پیسې شته پوهېږې نه پوهېږي ولې زړونه نه دي خوشحاله نه پوهېږم څه سوي دي نه پوهېږم خدای نه لري سوي کېدای شي خدای به کوم ګناه نه ګوري زموږ مور پلار نه لري وطن نه لري نه قبر وینو نه وربدره مړی وینو نه ژوندی وینو نه چا کادي ته ورغلو نه چا کلي ته ورغلو نه چا غم کې موږ شراکت وکړو دا موږ ژوند ده دا مور پلار نه چې خدای لري کړي وي دا خپل فامیلونه چې لري کړي کېدای شي موږ کومه غلطي کړي ته پکې څه وایه ما ته سوال پیدا شوی ده زه ولې خپل مور پلار نه لري خیر سه په دې خبر باندې زم د سره حق مل مثلا اوس د تام د مسافر ډیر عمر وته د مام ډیر عمر وته دا و ځوانان سي دا کوم را روان دي یا پلار کې د زیدي ته دغه ایم چې بیرته لاړ سي خالي چای و چې مړی د رسیږي هغه باندې شکر وباسي دلته اوس ګوره د فامیلی لپاره هر مسافر ولا ډبل کار کوي ولا کې نمونځ نه اودس وعلیکم السلام د فامیلو لپاره لمنځونه قضا کړه ولې چې قبر ته نم پلار د سره زی نمور د سره زی خپل عمل در سره زی اوس تا تراسه نن په خزو کې حساب نه خوږی نه تریخ لکه کاو دغه شی خو بیا م خد سره لګیا م شکر د قبر نه کوم قبر جن سره چوپ چې بل خبر دي دخلنه ونه جوګه ته منډم چوپ ما ته ویل اول ما خبر ته غوږ نشته اجازه دي ما خبر ته غوږ اول نشته زه خبر کوم ما هدف ته خبر ځوانان ټول تعالی راسه خراب وسو ځوانان به پردای وطن کې څه کول خو راشه ویډیوګان ورته شیر کینن مې دا کارو کنن کله خرپ شي ورمنډه کې کله پشیراونی شي کله چې شیراونی شي نه شرم درکستا د پاسه د خلیا غوښت لاندې د انګريزانو شټیل کړي دغه ورور په کوم پښتو کې راځي به د سرچینو د غیرت او د بهادری کې سوته سي د غوښ شي ولاکه خبره سره نه کوي او اوس مرور په لوبیا ته راځي د کلی نه پیژنم او لکلی نه دی پیژنم د کلی خبره مکو چوپ ما خبر ته پرېده خبره مکو کته د کلی خبره مکو تمره ته معلومه دي جمعه مخې به د روزه کسته غول کول چې مشهور سي تا خو دې مو د کور مخ ته کړیو کنه چې او مې غوولې لا د سړی دا بیا چیرې لاړو دوکړه راغله تعالی عزت ته پیغام لري عزت جان ته دا پیغام لرم قربان سي ځواني دي دا پلایفونه ما مصرف ډېر خځې کې مصرف کوم خو تراسه دا در باندې نه لباسه اوس ما به وې چیرته مصرف کوم چا باندې نه باسي پتا باندې دا ته دې څه کا په دې کې نو او ولې څه ظالم را سره کړای قربان لال خمار صاحب ته خو ډېر وړکای وي چې اروپا ته د مخه کړله هغه بد ناخوالې پیښې چې تاسو سره سوي دي قربان لیدنې اورېدونکي ټول په تمه دي غواړي چې دا اوس کوم ځوانان ناست تو غوته پیغام ورکړي چې مه راځئ دا رقم تکانو ته سره په لارو کې کېږي خیر اوسئ مننه قدرمنو چې دا پوښتنه دې وکړه ول خو ډېر غول دې وکړه دا پوښتنه دې وکړه مننه او بیا هم زه جواب درکوم د دې پوښتنې جواب دا دی مخې سره بیا راواخیستو خیر اوسئ د پوښتنې جواب دا دی چې کله زه مسافر شوم په 2010 کال کې نو هېڅ حالت نو بلکې همداسې لکه یاره زه اوس پر ځان نه یم پوه شوی زه ولې مسافر شوم والله که هغه جواب تروس پرې ما ته راغلی زه ولې مسافر شوم خمار صاحب دا سفر تا څنګه پیل کړه او اول زمینی لارې وې بس د اوبو لارې د بحر لارې
زور زخم دی ورخیست قربان زور زخم دی ورخیست ته څه غواړې ثابت کې زه داسې څه خو غواړم حقیقت وي شرمېږم ما زه داسې حقیقت څه وي غواړم شرمېږم ما چې ما څه زده کړي دي مثلا زه اوس یو ډېر داسې شیان جوړولی شم زه اوس الحمدلله لا زوړ دومره نه یم خو زه یم چې وطن ته لاړ شم دغه نوي نوي شیان خپلو ځوانانو ته وښیم همغلته په دغسې به د وطن په کاروبار کې برکت شي داسې ډېر ځوانان راسي وطن ته نو دغسې ټول ته مې دا پیغام دی چې ټول راسي ولې نو چې پوه شي که نه سړی په نیمه پوهېږي ولې اوس دنیا راباندې خبره یې نه ګوره مونږ ته پوهېږې مونږ وطن کې ساده په ساده خلک دي که ما تذکره فروختم آلو خریدم آلو خریدم من کچالو خریدم من خیر اوسې مننه نور کومې پوښتنې لرئ قربان قربان الخمار چې د خپرونې په دې برخه کې په پښتانه جذبه کې انقلابي شعر درنه ورته فکر کوم ته ډېر یو لوی شاعر تېر شوی چا درته ویلي جواب را چا درته ویلي چا درته وخت را باندې ولګي او تړلې یاره دا پرې خلاصه دا مې څه غول وخوړل قربان خو په لار د پیغور نظم پښتون تاریخ ته مختور نه ځي خو په رضا تر دوزخو در سره ځي دا کوم پښتانه یاد کړي شور کومه دی په شور نه ځي او پښتون جنت ته په زور نه ځي خو په رضا تر دوزخو در سره ځي نه کیا درد ہے تیری آواز میں شماره که شما داید کردین سا خارج و گل می باشه لطفا گاداست اگه شماره ستاز دیره کردی ده سا هیچ څخه وتلی ده مهرباني وکړئ وروسته اړیکې ټینګې کړئ The number you have dialing is not available right now. Can you call later, please?
جنسینګ انرژي بعد له ډوډۍ نه وروسته له ډوډۍ نه پام کوي چې بدله ونه چکئ د خدای خوند مو در خراب کړي دا دلیل ولا وای ډېرې سترګې راپسې د غمازې کړې ډېرې سترګې راپسې د غمازې کړې ورته رابکړې د سترګو تاوان یو یو پیدا کېږي سر خوړلی شیطان یو یو نه حالت یې در باندې بیا غیر تعالی او 10 سنه عزیز ډیر ښکلی شعر و خراب دی وای بعد له مرګه مې زر خاورو ته مه سپارئ بعد له مرګه مې زر خاورو ته مه سپارئ دوستان مې عادت لري وروسته راځي ګوتې راکې وایي قربان عثمان صاحب که چیرته په جرمني کې واکمن شولې عزت جان په جرمني کې ژوند کې کومې کړنې به جرمني کې ته په لاس کې ونیسي خیر اوس اول خو ډېره مننه چې دومره واکمني دې ماته راکړه په جرمني کې که واکمن سوې جرمني کې واکمن شوې ولا که یو افغان په جرمني کې به یې وګورې څه به ورسره کوې وطن ته یې لېږم لالخماره بیا ماته اسناد راکې اسناد خو به یو شر در کوم که هغې نه صورت خولي دې نه ده خمیره کوه نه واړه دغسې اسناد نه وهم دا لې ونه خمار صاحب مثال د خبرې دغه یو 50 سالکان یو بس یو تایره عسکر څه نومېږي ډیپوټیان دې برابر کړل ټول زیر سندان دې په رقم نه دې په رقم کسان خو نه لېږم خو بس ودې نیول یو جي ته دې واچول زندان کې کوټه کې چې هر چې کوم مسله دغه کې تامر چلیږي پاک استره مې هغه کړه بیا ته خپله چې ورسره کوې داسې فرض که سزا ته ورکړې اول به کوم فرمول په لاره اچې اول خو ظلم په دې ورسره کوم چې ولې مو وطن پرېښودو لکه ظلم نه مطلب څه څه رقم ظلم به کوې خو سپا ولې الله باندې دغه ګوته په منډم بیا به خلک وایي ته کېدای شي پی ډي یعنې کېدای شي خپل